ولور چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو نومونو لکه تویانه، ګیلا، قلین او شیربها یادېږي. یو داسې پدیده ده چې اخیستل یې د زرګونو ټولنیزو کړکېچونو او ستونزو لامل ګرځېدلې. په افغانستان کې د دې دود له کبله ځینې ځوانان چې بد اقتصادي حالت لري واده نشي کولای او یا هم کلونه له هیواده لري په پردیو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او خولې تویوي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د سویل ختیځ زون په ولایتونو کې لا هم د ولور کچه خورا لوړه ده چې له امله یې ډېری ځوانان پیغلې او هلکان په خپل وخت واده نشي کولای. دا همګړۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولور منځنۍ کچه شاوخوا 1 لک افغانۍ ده چې د واده له نورو لګښتونو سره 1 میلیون افغانیو ته رسیږي. خو له دې ټولو سره یو شمېر ځوانان او نجونې د ناوړه دود ته په غبرګون کې وایي چې په افغانستان کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د همدې ناوړه دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولای. دوی له کورنیو غواړي چې له بې ځایه دودونو او لوړ ولور اخیستو څخه ډډه وکړي ترڅو ځوانان او نجونې د واده کولو له حق څخه بې برخې پاتې نشي. دغه شمېر ځوانان ګواښ کوي که دې ستونزې ته پاملرنه ونشي نو بدې پایلې به ولري. ځکه په وینا زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنۍ هیوادونو ته سفر کوي چې له امله یې په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. یوازینی عوامل چې اوس په افغانستان کې بد رواج ده هغه ولور ده، ځکه د اسلام له نگاه نه ما ویل چې دا شریان کم جواز نه لري او بل دغه کومې پیسې چې ولور د جلۍ پلار اخلي هغه هم د جلۍ حق ده. نو په افغانستان کې داسې څوک به نه اوسېږي چې یو څوک ولور 25 لکه روپۍ یا 10 لکه روپۍ یا 20 لکه روپۍ اخلي نو هغه بیا بیرته خپلې لور ته ورکوي. دا هم نشته ده که نه. نو څوک چې ولور د اخلي هغه ټول د پلار جیب ته ځي او هغه سختي او بدبختي په چا باندې راځي؟ بیرته په هغه ځوان باندې راځي. زیات ولور اخیستل دا دې سبب کیږي چې زمونږ ځوانان دې ته اړ وباسي چې خپل هیواد پرېږدي، پردیو هیوادو ته د مزدورۍ کولو دپاره لاړ شي تر څو هلته دغه ټاکل شوی پیسې چې کوم دوی ته ټاکل شوي دي د هغې په پوره کېدو کې هغوی خپل ټول عمر هلته تیروي او خپل تعین شوی وخت د واده چې کوم یو د هغه د لاسه ورکوي دوی. لکه څنګه چې زمونږ په طبابت د لحاظه ځینې امراض دي چې د انسان د ختمېدو سبب کیږي نو دغسې دا ولور هم د دې داسې یو امراض د زمونږ په ټولنه کې چې د ځوانانو د ختمېدو سبب شوی ده. د دې ولور پایلې ډېرې خطرناکې دي د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د ولسونو لپاره. نو هیله مو دا ده چې په دغه برخه کې قومي مشران، مخور، ځوانان او د ټولنې نور قشرونه خلکو ته پوهاوی ورکړي او د دغې بدې پدیدې مخنیوی وکړي. له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې چې هر سیاسي نظام رامنځته شوی په دې نه ده توانېدلی چې د دې ناسمې ټولنیزې پدیدې مخه ونیسي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لوړ ولور د راکمولو او بې ځایه دودونو د مخنیوي په اړه هڅې شوي چې په لړ کې د اصلاحي قومي تړونونو له لارې په ځینې سیمو کې د ولور لپاره مناسب اندازه ټاکل شوې خو مثبته پایله یې له ځانه سره نه درلودله او لا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ډېری سیمو کې د نجلۍ د واده کولو په بدل کې د هلک له کورنۍ څخه لکونه افغانۍ اخیستل کیږي. د ښځو د حقونو فعالان په دې تړاو وایي چې نجونې او ښځو ته باید د انتخاب حق ورکړل شي ترڅو په خپله خوښه واده وکړي. دوی د لوړ ولور اخیستل په پښتو کې بد دود په ګوته کوي چې په خبره د همدې چارې له امله نږدې 50% ځوانان یا کډوال شوي او یا هم د طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا ولور اخیستل هیڅ معنا نه لري. زموږ زیاتره ځوانان دي وګورئ د هیواد نه بهر تلي یا هم قاچاقي او یا هم همداسې سفر یې تللي دي او هلته هم چې لاړ شي ډېر زیات کلونه تېروي دې لپاره چې کوم ولور په دوی باندې ایښودل شوی هغه ولور دې د پوره کړي. نو زما د نظره ولور اخیستل هیڅ ښه کار نه دی چې باید زموږ هیوادوال له دغه کار څخه ډډه وکړي ترڅو زموږ د ځوانانو ژوند جوړ شي. په د 100% کې زه ما خپله د سروې کړې ده، زه خپله څه پوهېږم دونه ورباندې 50% ټول
د واده د ولور پوره کولو لپاره یا کوم نجلۍ څخه خوښه ده کوم دی یا د خپل واده کولو لپاره د نجلۍ خوښېدا هم د بیچاره تللي دي د څو پیسو پیدا کولو د غریبي لپاره ایران پاکستان ته ور دوی ملي لیک ته لاړه شهیدان سوه طالبان لیک ته لاړه دوی شهیدان سوه نو دا خبرې دي دا ستا دو بیچاره د مجبوریتونو دوی تللي دي د زه نه غواړم چې نور د زموږ ځوانان د داسې دو قرباني سي زه خپله د یو ښځې د حقوقو دفاع له پایس باندې اول هم چې د دو مخالفه او اوس هم مخالفه یم د خدای دې وکړي چې پښتانه دي پښتانه خدای دې وکړي تاجکان وي خدای دې وکړي چې د ازبک هر څوک باید دغه ته ډېر د ټکي ته ډېره پاملرنه وکړي. دیني عالمان هم د لوړ ولور اخیستل روانه غړي. په کابل کې یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن عابد وایي چې د اسلام مبارک دین پر کم ولور ټینګار کوي چې هغه هم د جنۍ حق کېږي نه د کورنۍ د غړو. نو مولوي زیاتوي چې په اسلام کې د لوړ ولور اخیستل چې لامل د ځوانانو د واده کولو پر وړاندې خنډ جوړوي حرام دی. بهترین نکاح یا د نکاح د پاره چې کوم تصمیم نیول کېږي د مصارفو غوره او بهترین نکاح غره چې مصارف کم وي کاغه مہر وي که جهیز وي که نور خو پاشو نن سبا زموږ استاد ولس کې ورور دی چې پلار یا د خزینه طرف نه څوک چې وکیل وي هغه خلی شرعاً په دې رابطه باندې خو علماء نظر دا دی چې دا ښه نه دی نو ځنې خو د حرامو تر درجې رسوي او ځنې مکروه خو به هر حال د یو ملامت او د ځوانانو د واده کولو په وړاندې یو خنډ دی نو که دا ظلمې یا پیغله د دوی د واده ترمنځ معنی واقع کیږي او ضرر نه ضرر به حرام دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې کوژدن شوي نجونو ته د برات اخترونو او نوي کال د برخې وړلو په پلمه لګښتونه او په وادونو کې زیات مصارف نور هغه ناوړه دودونه دي چې د هیواد زیات شمیر ځوانان یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. رحیم الدین اوریا خیل اس بي اس رادیو افغانستان.